السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، خدای پاک دې کړي چې ټوله جوړ روغ خوشحاله به یاست. بسم الله افغان یم. ډېر خوشحاله یم چې ستاسو قدرمنو په درانه چوپړ کې حاضر یم. قدرمنو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې شیخ عبدالحمید حماسي صاحب د افغانستان په سطحه یو ډېر جاهد عالم دی او ډېر ښه مبلغ دی، ډېر ښه فکر لرونکی عالم دی. زه د شیخ عبدالحمید حماسي صاحب یو ویډیو تاسو ته نشروو چې دی په دې ویډیو کې صرفاً بحث پر علماو دی. دی وایي چې ولې په افغانستان کې د افغانستان علما وي، سره له دې چې په افغانستان کې ډېر غټ علما وي سته، چې په جهاني سطحه غټ علما وي په افغانستان کې سته، او بیا هم دوی نسي کولی چې خپل رای او خپل نظریه جامعه ته وړاندې کړي. وایي ولې موږ همیشه د پاکستان او یا هم د عربستان څخه فتوا اخلو. راځئ په دغه اړه باندې شیخ عبدالحمید حماسي صاحب خبرې کوي، نو درځئ چې ویډیو در باندې وګورم. خو کله چې دا اوس زمانه کې فقهي معاصرو مسلو باندې موږ فتوا کوو، د چا افغانستان کې ډېر ښه علما شته، ډېر ښه علما شته. خو کله چې دا اوس زمانه کې فقهي معاصرو مسلو باندې موږ فتوا کوو، د چا اقوال نقل کوو، د پاکستان، د مصر، د نورې دنیا علماو، یا به مفتي تقي نه اقوال نقل کوو، یا به علامه دکتور زهیري نه. ولې موږ خو موږ دې ته دا طالبانو یو لوی ظلم ده چې افغانستان کې علمي میدان کې سوی. شیخ صاحب مبارک وایي دا د افغانستان د علماو په حق ډېر غټ ظلم دی. خو که موږ ودې ته راسو چې 40 کاله افغانستان اشغال و، هغه ځان ته بېله مسله ده، خو اوس خو الحمدلله افغانستان د نړۍ په سطحه یو آزاد مستقله هیواد دی. د ده مقصد دا دی چې وایي اوس راځي چې ټوله لاسونه سره ورکړو او خپل علماوې راپورته کړو او خپل علماوې مستقله وساتو. باید علماوې دونه پرمختګ وکړي چې جهان او نړۍ د دوی د پرمختګ څخه متاثره سي. تاسې تر اوسه طالبانو نوې مسله چې راپېښه سوې، تاسې اورېدلې دي چې افغاني علما فتوا ورکړي، خو مجبور دی چې په چا به یې ورکړي. یا پاکستان عالم، یا د هند په عالم، یا د مصر په عالم. موږ ولې موږ ته یې داسې ویلي ته به رایه نه وایې، او که بل ویلې هغه رایه بیا ته منې. د شیخ صاحب د دغه خبرې سره زه واقعا چې ډېر موافق یم. موږ په افغانستان کې ډېر جاهد علماوې لرو. یو د هغوی څخه هغه عالم به درته یاد کړم چې که چیرې دا عالم بل هیواد کې په بل کشور کې وای، دا به د جهان رسنیو د ده تعریف کولی. ولې خو متاسفانه چې په افغانستان کې هیڅوک نوم هم نه اخلي. هغه یو ډېر ستر شخصیت دی چې 2 کتابونه دا اوس د نړۍ په سطحه په اسلامي کشورو کې د ده 2 کتابونه دا اوس درسیږي چې زه درک لرم چې شیخ نور احمد اسلامجار صاحب د هرات حسنی والی چې د 2 کتابونه جوړ کړي دي چې دا اوس عین په مصر کې هم درسیږي. په ټوله سعودي د سعودي عرب په کشورو کې دغه 2 کتابونه د اوس درسیږي چې کوم معلومات ماته سوی دی، او په افغانستان کې اصلا څوک نوم هم نه اخلي. یعنی د شیخ صاحب مطلب دا دی چې دونه غټ علماوې موږ په افغانستان کې لرو، او بیا هم موږ رایه یا د پاکستان څخه اخلو یا د سعودي عربستان څخه اخلو. دی وایي چې دا واقعا د افغانستان د علماو په حق غټ ظلم او جفا ده. ولې زه رایه ونه وایم؟ زه هرات ولایت ته تللی یم، سپین ږیری عالم اوس وفات سوی، د ده مدرسې تللی یم، هراتي طالبان مې پېژني. دوستانو، دغه یو ډېره جالبه واقعه ده چې شیخ صاحب مبارک راغلی و هرات ولایت ته، بیا د یو غټ عالم سره لیدلی و. هغه عالم و ده ته دا کیسه کوي. اوس ګورئ شیخ صاحب مبارک د دغه عالم واقعه بیانوي چې واقعا ډېره جالبه او ډېره دردونکې واقعه ده. نه بل زړه مدرسه وه دغه د ابوالولید صاحب هرات کې، مولانا فایز صاحب رحمه الله هغه وخت کې دی ژوندی. باندې چې راووتلم یو د دې مدرسې یو شیخ، اوس فکر کوم د هرات ولایت علماو کې شورا کې
نو هغه ما ته یو خبره وکړله وایي حماسي صاحب یو خبر درته کوم یو علمي مسله ده هغه علمي مسله دا ده علامه مفتي تقي صاحب یوه خبر کړې ده وایي کله چې دغه پیسې جنس په جنس بدلیږي پیسې جنس په خلاف الجنس پیسې چې و زمانه کې بدلیږي نو مفتي تقي صاحب لیکلي دي وایي که دا بسعر اليوم وي جایز ده که بسعر اليوم نه ده جایز ده ما ته ویلي وي دا مسله د سعر اليوم که نه یم نو شرعا خو دا ناروا نه ده نو طالبانو دا د ده رایه وه یو عالم خو چونکې بېچارګي داسې په اسانه دا مسئله چا سره نه سو شریکولی چې بیا خو که نه دلته د دا صفت مړګی سپینګری عالم و ګیره کې سپین ول نو ما ورته ویل دا ډېر خوندور خبره ده ولا چې زه اوس خپله طالبانو ته چې کله وایم د مفتي تقي صاحب قول چې نقل کړم بسعر اليوم ټکي که بسعر اليوم نه یم طالبانو صحیح دی نو دا یوه رایه سو د موږ د افغانستان د عالم رایه سوله دلته دا یعنې داسې په زړه و نازړه یې راته ویلي یو بل عالم یې راته وښود وایي هغه ته مې ویلي دي هغه مې ډېر ولټلمه هغه عالم نوم ذکر کوم نه طالبانو نه یې ده ذکر کوم وایي هغه عالم ته مې ویلي وي ډېرې داسې ولټلمه نې تا ته یې مې دا ډېره ښه رایه ده خو رښتیا هم طالبانو ولې زه چې رایه وایم ته ما رټې د ما رایې ته احترام وکړه ښه رایه دی دا اوس په دغه عمل دی تا رایه داسې یاده نو رټې دې ولې ما سره به طالبانو دا عهد کوئ چې موږ په افغانستان کې په علمي میدان کې ګوره انسان الله دومره له شیانو نه ډک کړی په زړه کې شیان دي چې کله انسان د علوم ځان سره یو ځای کې نوي فکرونه رامنځته راځي دغه نوي فکرونه طالبانو دا د همغه عصر چې ته پکې واقع د هغه عصر مشکلات په دغه مسلو باندې حل کېږي صحیح نو طالبانو مونږ به په طالبانو په علماو دیني مدارسو په ټولو علمي میدانونو کې څوک کوو خیر ده منو به یې نه په چا په زور خو وایو به یې چې ما ذهن کې داسې یوه رایه ده وړاندې کوو به یې دا اوس تاسې چې کله فکر وکړئ طالبانو یو ښه مثال یې بله مو وایم افغانستان کې چې یو غټ مجلس ناست وي مشران علما ناست استفتاء وکړل چې په دغه مسله تاسې رایې ووایه نو دې کې طالبانو 50 نفره مشران علما ناست یو چې رایې ووایه بل وایي د امام دا خوا کړه بل وایي د امام دا خوا کړه دا تقلید سو طالبانو دا تقلید سو دا انتې نه رایه دوستانو شیخ صاحب وایي چې که چېرې په یو غټ میدان کې واقعا دا د افغانستان په ټولنه کې دا اوس یو رواج ګرځېدلی دی یو مود ګرځېدلی دی که یو څوک راولاړېږي نه یوازې علما وي په نورو دغسې مجالسو کې چې یو مشر راولاړ شي یو خبره وکړي هغه نور ټوله کوم فکرونه او کوم نظریې چې دوی لري هغه دوی خپل نظریې نسي وړاندې کولی دوی بس هم یوه چې دا قدر جرأت پکښې پیدا سو چې یوه خبره په دغه میدان کې دغه مجلس کې یوه خبره وکړه بل هم وایي زما بس د ده سره دا خبره مې ورسره خوښه ده بل هم راولاړېږي بل هم ټوله بس وایي چې دا خبره به زموږ خوښه ده زموږ د ټولو رایه هم دغه ده نو دا د شیخ صاحب واقعا ډېر یو جالبې د فن د ډکې خبرې کوي دی یوه جامعې ته جرأت ورکوي چې هر سړی د دې حق لري چې دا جرأت په ځان کې پیدا کړي کم فکر کم نظر کم مفکوره چې دی لري هغه باید دی خپله و جامعې ته وړاندې کړي لکه دی چې وایي دا یو سړی چې راولاړېږي خبره کوي نور د ګرد نه وایي تقلید دی نه کوي خو هر سړی دی دغه خپل د زړه خبره دی راوباسي هغه خپل نظر دی جامعې ته وړاندې کړي کیدای سي دغه کم سړي چې دا نظر وړاندې کړي دا خپل خبره یې وکړه هغه د جامعې په ګټه کې نه وي هغه اشتباه وي اما هغه نور خلک چې پاتې دي په هغو کې ښه فکر امکان لري ښه فکر پکښې موجود اوسي نو هر سړی دی د خپل فکر او راه میدان ته راوباسي او خپل نظر دی وړاندې کړي پوښتل سوي وشاورهم له دوی نه مشوره وغواړه هر یو خپله خبر راوباسئ تاسې دا تجربه کوي طالبانو ویې کوي په افغانستان کې دا 50 علماو کې 2 علما رایې وي نور ټول مقلدین ولې علت دا ده چې په دې علماو باندې هر زمانه کې مشران علماو غریزي صفات مړ کړی چې وایي وه زه پکې او که داسې تاسې وروزول صحیح الله مو داسې وروزه خو ما دا خبر به لیکئ طالبانو په دې به عمل کوئ کله چې تاسې بیا د نوي قشر نوی عصر علما وګرځېدلی لوی علما د خپل وخت سوی تاسې 50 نفره که بیا راجمع سوی مجلس ته خو چې دا غریزي صفات مو ژوندی سوي کاشکې موږ په افغانستان کې یو څو دانې داسې جید او دغسې د غیرته ډک انسانان درلودلی یو ډېره دردونکې واقعه به درته ووایم چې هغه ورځ یو ځای ولاړو زه د آزاد خبریال په حیث باندې په اجتماعي رسنۍ کې کار کوم
چې خپله د ځانه یوټیوب چینل لرم د الحق رسانې په نامه، چې حتی د خپل د چینل نوم یې زما په نامه نه دی، خو د اوله څخه زما هدف دا دی چې زه و دین اسلام جامعې ته خدمت وکړم، حتی که مې خپل د سر په قیمت هم تمامیږي خو زه به دا خدمت کوم. د جمهوریت په وخت کې د هرات ځینې علماو ما ته دا فتوا راکړې وه چې دا کوم کار چې ته کوې دا ستا فعالیت فکري او رسانه‌یي جهاد دی. نو ما ډیر په جرأت سره دغه خپل کار مخ ته وړی، حتی زما چینل تقریبا 15,000 سبسکرایبر ته ورسېدل، یعنې 15,000 مشترک ته ورسېدل، خو د ځینو مختلفو دلایلو پر اساس باندې، مشکلاتو پر اساس باندې زما هغه چینل بند سو او ما خپل کار پرې نه شوی، ځکه چې زما د دین د اسلام او د جامعې سره مینه او محبت وه. ما خپل وظیفه بیرته پرې نه شوله، خو په ډیر مشکلات سره ما بیرته دوباره د سره څخه هم په هغه نامه چې الحق رسانه و په هغه نامه ما بیرته دوباره خپل چینل جوړ کړی، فعاله مې کړی، خو د سره څخه مې فعاله کړی چې اوس تقریبا 1,600 مشترک زه دا اوس لرم. نو د هغه علماو څخه چې ماته د جهاد فتوا راکړې وه، هغه ورځ یو ځای ولاړم، یو محفل و په هرات کې چې 2 قومونو دعوه سره درلودل او بعد 15 کاله د اسلامي امارت د مربوطه مسؤلینو په زحمت و تلاش هغه بدي پای ته ورسېدل. نو یو محفل یې نیولی و، هلته ولاړم. کله چې موږ ورغلو هماغه د هغو علماو څخه یو عالم هلته موجود و. کله چې هغه عالم رالی نو د مخه موږ ته دا وړاندیز راکړی چې زما تصویر به نه اخلي. نو دلته موږ د حیران پاته یو چې ولې دا رقم. راځئ نن په افغانستان کې دونه کارونه پاته دي چې موږ تر دې جزئي اختلافو باید موږ تیر سو. اوس ګورئ د نړۍ په سطحه د شیخ عبدالحمید حماسي صاحب تصویرونه پخش دي او دی د ځانه څخه 1 نه 2 نه 3 و 4 د یوټیوب چینلونه لري چې دی په هر طریقه باندې دی د خپل د دین خدمت کوي. نو دغه ډیره دردونکې واقعه وه. د استشار غوښتنه وسي د مشورې تاسې 50 واړه هر یو بېله رایه وایي، نو د 50 رایې کې طالبانو بعضې داسې ښې رایې وي که نه، داسې ښې رایې چې د اسلامي امت لوی مشکل پې حل کېږي او په دې 2 رایو باندې کله کله څوک نه کېږي، او چې دا 50 واړه ټول رایې وایي چې چاته نه وه معلومه په هغه رایو کې د هر یوه بله رایه واوري. اوس زما خپله یوه رایه ده، دې مجلس کې دم رایې ویلې، دم ویلې. زه چې حق پرسته سړی یم، زه پوه شم چې پوهې د ما د رایه نه خو یې ده ډېره اسلامي امت دپاره په خیر ده که نه، د څومره خوندوره رایه ده. او بل د طالبانو اجماع په هغه باندې راتلی شي، مشکل دپاره حل راتلی شي، نور مو خوښ